رسول الله سلام بهتر ده که قرآن بهتر ده طالبانو؟ نو تاسو له ځانه مه غږېږئ. طالبانو ورونو دا مسله شامي ذکر کړې، چا ویلي دا چا ویلي دا، نه یې د حل کړې. وروسته زمانه کې طالبانو په شامي باندې یو عالم تېر سوی، رد یې کړی ورباندې، خو دا رد تحقیقي رد ده طالبانو که نه. یو طالبانو تعصبي ردونه وي، یو تحقیقي ردونه وي طالبانو. ډېر علما یو په بل باندې ردونه کوي، خو هغه ردونه طالبانو تعصب د وجې نه وي، تحقیقي ردونه وي. دا تحقیقي رد خپل علم ده طالبانو، دا ډېر ښه کار ده. او یو طالبانو ورونو څوک دی تعصبي ردونه، تعصبي رد او حسدي رد هغې نه مو الله وساته. خبر واورئ، هلته طالبانو احمد رضا خان بریلوي جد الممتار علی الرد المحتار په دې نامه باندې بحث، نو هغې کې طالبانو داسې لیکلي دي، وایي رسول الله سلام بهتر ده که قرآن بهتر ده؟ بیا خبر داسې حل کړې ده چې قرآن یو وارې ما ته ووایه کوم قرآن کوي؟ قرآن ته فرض که دا قرآن ده، هغه قرآن چې مخلوق ده بین الدفتین، یوه وقایه د دوه وقایو په مابین کې ده، دا مخلوق ده. دا قرآن خو مخلوق ده. دا قرآن ښیې چې دا مخلوق ده، او که هغه قرآن ښیې طالبانو چې دا پیدال ده او هغه مدلول د طالبانو هغه کلام نفسي د الله عز وجل، هغه کلام نفسي چې قایم د تر ذات د الله او د الله صفت. نبی علیہ السلام بهتر ده که قرآن کم قرآن کوي؟ که دا مخلوق قرآن کوي؟ نبی علیہ السلام تر ټول مخلوق افضل، دا مخلوق ده بیا دا قرآن. نبی علیہ السلام له ټول مخلوق نه څوک. او که چېرته طالبانو ورونو له قرآن نه دي تا مراد دا قرآن نه وي، دا دال د طالبانو هغه مدلول چې کلام نفسي د الله عز وجل ده، قایم د تر ذات د الله صفات. د الله صفات طالبانو ورونو ابي مخلوق نه د طالبانو، الله سره ټول جميع صفاتو، دا طالبانو ورونو افضل د ټول دنیا او لما فيها نه افضل ده. د طالبانو ورونو هغه قرآن چې کلام نفسي ده، چې د الله صفت ده، الله کلام ده او د الله صفت ده، طالبانو غیر مخلوق ده. طالبانو له نبی علیہ السلام څخه له ټولې دنیا نه افضل ده. دا محاکمه شو او په خبر خو هم پوه شو چې دوه کلام دي، یو کلام نفسي ده. طالبانو یوه بله خبر به هم درته کوم، توکل په خدای. طالبانو په قرآن باندې قسم کول څه دي؟ دا قرآن د طالبانو قسم کوي. زموږ د احنافو کتابونو کې داسې د طالبانو په متونو کې دا هم طالبانو ویده پرته ده دا خبر. طالبانو قسم به په چا کوي؟ قاعده په احنافو کې څنګه ده؟ قاعده قسم به په چا کوي؟ په الله او په صفاتو د الله. قرآن طالبانو نه الله ده نه د الله صفات ده، دغه قرآن ده. طالبانو د موږ د احنافو په متونو کې راځي په قرآن به قسم نه کوي، په کعبه به قسم نه کوي، په نبي به قسم نه کوي، که دا مخلوق شرک راځي. متأخرینو احناف علماو بیا فتوا کړې ده چې په قرآن قسم جایز ده. شامي اوس هم نه مني طالبانو. شامي تاسو چې وګورئ رد المختار دی وایي چې قرآن باندې قسم نه صحیح کېږي. یو مالګه اوس خاین مالګې پې اچوي، دومره قرآن باندې دا قسم بیخي طالبانو اوس بیخي دا یو اصل ګرځېدلی. شامي داسې وایي طالبانو ورونو اصل قانون خدا د قسم به په چا کوي؟ د الله په صفات وي. دا د الله صفات ته هغه کلام نفسي صفات ده. شامي وایي په قرآن به داسې قسم کوي، په دغه قرآن لما د قسم وي په هغه مدلول باندې چې دغه دال ده پې داسې قسم به کوي شامي. او که داسې قسم کوي چې په دې قرآن باندې قسم دا وایي بیخي صحیح نه ده، دا خو مخلوق. اوس هم شامي رد المختار کې داسې وایي. څومره ښه خبر کوي. اگر چې نور احنافو متأخرینو بیا فتوا کړې همدغسې بې له دې قید و شرط هم، خو طالبانو بدون د قیده ښه خبر ده، که د شامي خبر سره له قیده ډېره علمي ده. والله العظیم طالبانو سره له دې قیدونو دا ډېره علمي خبره. ځکه طالبانو من کان حالفا فلیحلف بالله وليصمت، تاسو مشکات کې دا حدیث راسي، که قسم کوي په الله وکړي که چپ الله په صفاتو باندې وکړي. طالبانو تاسو خپله د احنافو د متونو د ایمانو خبر وګورئ، الله په صفاتو قسم دا قرآن. طالبانو شامي وایي داسې قسم به کوي، ما دې قسم وي په هغه قرآن باندې چې د الله صفات ته کلام د الله ده، ما دې قسم وي په هغه مدلول په هغه کلام نفسي د الله چې دا قرآن پې باندې دال ده. بیا په قرآن باندې قسم کوي، او په ده خو نسو طالبانو دا چې دال دغه مدلول ده، په مدلول باندې قسم وشو. ایما په خبر خو پوهېږئ که نه؟ قرآن څه ده طالبانو ورونو؟ قرآن چې دا هم چاته ور شامل ده، هم دا قرآن د طالبانو ورونو، هم هغه کلام نفسي قرآن ده. قرآن خو دواړه ده، څو که نسو دواړه، دا هم قرآن د طالبانو، هغه هم قرآن. دلته علامه شیخ زاده یوه خبر کړې، ډېره ښه خبره ده. طالبانو انتقال چې راځي په قرآن خو دوه قرآن سول، یو کلام لفظي یو کلام نفسي، یو دال بل مدلول. و طالبانو نزل الفرقان على عبده، د نزول حرکت و انتقال چې راځي طالبانو په کلام ذاتی کې راځي طالبانو
چې مخلوق هغه د ورته وایي کلام نفسي ده او که په کلام او یعنی په دال کې راځي که په مدلول کې د انتقال چې دلته وایي نزل الفرقان على عبدي قرآن را نازل کوم قرآن مدلول کوي که دال دا قرآن خو دواړو ته ویل کېږي ویل کېږي خو چا ته دواړو ته ویل کېږي خو دلته دا انتقال چې راغی له اسمان نه دلته په کوم قرآن کې طالبانو انتقال راغی په مدلول کې که په دال کې قاضي زاده وی طالبانو قاضي زاده نه شیخ زاده وی شیخ زاده وی طالبانو په مدلول کې انتقال نه راځي طالبانو الله کې انتقال راځي الله انتقال کوي الله طالبانو حرکت انتقال نه کوي الله صفاتو کې طالبانو انتقال نه راځي نو چې نه راځي دلته ولي وی نزل الفرقان على عبده قرآن نه کم قرآن کوي دا مدلول چې کلام نفسي ده الله د الله صفات ده دا کوي طالبانو نه دې کې ونه وایي دا خو کلام ذاتي ده الله د طالبانو ورونو دا صفت ذاتي ده الله ده صفت ذاتي ده الله کې لکه څنګه چې الله کې انتقال نه راځي داسې په چا کې انتقال نه راځي الله په صفاتو کې انتقال نه راځي دلته چې دا انتقال راغلی نزل الفرقان دې نه کوم قرآن معلوم مراد ده دا قرآن لفظي دا دال کوي طالبانو دا نازل سوی دال د کوم مدلول دال نازل سوی مدلول نه طالبانو اوس خو خبر باندې سر خلاص وکړه یہ طالبانو ورونو علامہ شهاب الدین الخفاجی هم طالبانو ناصر الدین البیضاوی دکا دا شهاب الدین الخفاجی دا ډیر خطرناک مولا په احنافو کې تیر سوی طالبانو ورونو دې ته وی عنایت القاضی وکفایت الرازی على التفسیر البیضاوی دا حنفی سړی تیر سوی طالبانو ډیر خطرناک مولا تیر سوی دا طالبانو خدا درس جلد شرح ده ما سره یو دا نسخه ده د دې نسخې دوه جلد را سره طالبانو بل نسخه را سره د بیروت چاپ طالبانو ټوله مکمله شرح لرم ته دا ډېر علمي کتاب ده طالبان ډېر علمي کتاب ده دومره ښه کتاب ده طالبانو ورونو که الله علما کړئ که نه دغسې په وخت په چې باندې مه تېروئ داسې چل وکړه یو کتاب له اول سر نه شروع کړئ تر اخره پورې ټول وګورئ چې څه وایي دا کتاب څه وایي خبرې کوي که نه دا ټول خلک ګونګیان غوندې مونږ ورته ناست یو دومره ډېر کتابونه دي له اول سره یې وګوره تر اخره پورې چې څه وایي دا سړی ګونګی دی خبرې کوي کې خبرې کوي خبرو ته یې غوږ ونیسه طالبانو یار ته خبرې به درته معلوم وي تاسې بس چې کله ضرورت شي ګورئ چې ضرورت نه یې طالبان داسې ځان ته اصول جوړ کړئ اوس سوال واردېږي عنایت القاضي سوال کوي سوال داسې کوي طالبانو ورونو دا کلام لفظي د الله عز وجل چې ده عرض ده که جوهر منطق خو مو ویلې که نه طالبانو صوت کلام طالبانو عرض ده که جوهر ډېر ښه ده چې همداسې الله داسې کړي ډېر ښه یې کړي الله چې دا داسې معامله یې در سره کړي څومره وخت مو منطقو کې وتلی اوس عرض و جوهر نه پېژنئ جوهر هغه چاته ویل کېږي طالبانو چې قایم به ذات وي عرض هغه چاته ویل کېږي چې قایم بالغیر وي فرق په مابین کې دا ده دغه سپینوالی طالبانو دا عرض ده سپینوالی عرض ده طالبانو دا پوټکی نه دا سپینوالی او دا پیاله جوهر ده طالبانو ورونو فرق په مابین کې دا ده چې دا قایم بالذات ده طالبانو هغه قایم بالمح که ته سوال وکړې هغومره خو داسې نه ده چې منطقیان نه یو طالبانو ورونو اوس که ته داسې سوال وکړې چې دا پیاله ده دا چې له دې محله لرې کې دا دغلته دې راوړله بیا هم پیاله ده نو قرآن هم چې له دې جنه راوړې هغه دې ته بیا هم انتقال قبلوي که نه که دا چې انتقال قبلوي هغه طالبانو خبر دلته دا د عرض او د جوهر په مابین کې عرض څه ده طالبانو ورونو چې له محل نه لرې سو له نفس الامر نه ځي او جوهر چې له محل نه لرې سو طالبانو نفس الامر نه ځي دا پیاله مخکې دلته وه د دې جنه چې دلته لاړله طالبانو له محله چې لاړه نفس الامر نه تللې اما عرض طالبانو د ښه مثال درته یم دا کتاب طالبانو مار ته واچوئ دا توروالی څه ده طالبانو ورونو یا دا زیړوالی 15 ورځې چې مار ته واچي دا زیړوالی تر چېرته ځي خو چې له محله لاړو لفظ الامر نه تللی که نه ده تللی چېرته ده نسته طالبانو نو دا د عرض او د جوهر په مابین کې فرق ده طالبانو هلته م انتقال راځي دلته م انتقال راځي په عرض کې م انتقال شته په جوهر کې م انتقال شته طالبانو فرق په مابین د انتقالینو د جوهر او د عرض کې دا ده چې جوهر منتقل سو طالبانو له چا نه ځي جوهر نه ځي لفظ الامر نه عرض ځي طالبانو اوس دا کلام خو چېرې دا خبرې طالبانو دا خو هغه دي عرض ده مرقات مم لا نه ده زده طالبانو دې یاده وتلی مقولات یې د ټولې مقولات یې لس کې که نه یوه د جوهر د نهه د چا دي د عرض دي طالبانو هم در نویر کی کم انفعال دا اصل علت دی طالبانو ورونو چې دا استادان طالبانو ته داسې درس نه وایي چې هغوی ډېر متوجه سي شي ته چې متوجه کړي طالبانو بیا نه ترنوي اوس راځئ طالبانو ورونو کوشش هلته استادان داسې کوي چې خپل علمیت طالب ته وکړي دومره سوالونه راوړي طالب نه ورکه سي او ډېر استادان بیا داسې چې نه زه طالب وي
اوس معترض اعتراض کوي، حاصل د اعتراض دا ده چې ته خو دلته وایې چې نزل الفرقان علی عبده، دلته مراد د قرآن هغه کلام لفظي مراد دی. نو کلام لفظي چې ترنه مراد شي ځکه انتقال په ده کې راځي، کلام نفسي کې نشي راتللی، هغه قایم تر ذات د الله ده، په هغې کې انتقال نه راځي. نو دلته کلام لفظي ترنه مراد ده. نو کلام لفظي چې ترنه مراد دا خو اعراض د طالبانو، په اعراضو کې خو انتقال نشي راتللی. نو موږ جواب کوو طالبانو ورونو چې دلته دا مجازي د طالبانو. نزل الفرقان، نازل کړی ده د قرآن، نسبت طالبانو یا مجازي ده یا د جبریل علیه السلام په واسطه باندې را نازل کړی خبرې دلته.